پر نورو اوربلونکي نن خپله د اور خوراک شول. د نړۍ په ستونزو پسخند وهونکي د کرسمس او نوي میلادي کال د نمانځلو په خوشحالیو ستړي ستومانه د رنګین سهار په تمه ویده شول. خو سهار چې پاڅېدل ګوري چې د لاس انجلس له غونډیو لوګي خیجي. دا لوګي د هغه اور دی چې پر 10 هکتاره ځمکه لګېدلی، خو 25 دقیقه بل شوی اور تر 200 هکتاره ځمکه غیږه تاووي. په لاس انجلس کې د بل شوي اور ځاني او مالی زیانونه د زبرځواکې نړۍ لپاره هیښ کوونکي او حیرانوونکي دي. لسګونه کسان وژل شوي، شاوخوا 280 میلیارده ډالر مالی زیان اوښتی، سلګونه زره کسان بېکوره شوي او لسګونه زره هغه ماڼۍ او بنګلې سوځېدلې دي چې د مظلومې نړۍ په لوټل شوو شتمنیو رغول شوې وي. نن پر هغه نړۍ اور بل دی چې تل یې پر نورو بمونه، مرمۍ او د اور شغلې ورولي دي. ژوندي انسانان یې تر خاورو لاندې کړي، ماشومان یې ژوندي سېزلي او د اوسیدن خړې پړې جونګړې یې ورته په کنډوالو بدلې کړي دي. دوی پر ټکنالوژۍ دومره ډاډه ول چې په نورو سیارو کې د ژوند اړتیاو برابرولو افسانې غږولې او د انساني نسل د تلپاتې بقا وعدې یې کولې. خو نن د نړۍ په یوه وړوکي کونج کې د بل شوي اور پر وړاندې دا هر څه بې معنا شول. هغوی چې موږ یې بېکوره کړي وو نن پر سړکونو شپې سبا کوي. پر دوی بل شوی اور د هیڅ جنګي وسیلې محتاجه نه و. تیارو، بمونو، مرمیو، ټانګونو او نظامی تجهیزاتو ته اړتیا نه وه، بلکې یو داسې الهي عذاب ورباندې نازل شو چې آن امریکا یې کومک غوښتلو ته مجبوره کړله. له ګاونډیو هیوادونو یې د اور مهارولو مرسته وغوښتله. لاس انجلس د سینمایي لوبغاړو او فعالیتونو مشهور مرکز دی. دوی په فلمي نړۍ کې مصنوعي اورونه بلوي او صحنه سازي کوي. خو نن په هماغه ښار کې داسې واقعي اور لګېدلی چې له ټولې زبرځواکې او مغرورې نړۍ د ژغورنې لارې چارې خطا کړي دي. د غزې لمبو ته نڅېدونکی د خپل کور سوځېدو په چیغو کړ. د امریکا کلیفورنیا ایالت کې لګېدلي اور د هالیووډ سینما د مشهورو لوبغاړو میلیوني کورونه د ایرو په ډیریو بدل کړل. د دغه نوموتو لوبغاړو له ډلې یو هم جیمز وورډ دی چې د غزې له اوسیدونکو سره د کرکې او حسد له امله په یو افراطي عقده‌ای مشهور شوی دی. جیمز وورډز غزه کې د روان وحشت له پیل بیا تر اوسه د غزې پر اوسیدونکو د اسرائیلو هر ډول زور زیاتي څخه ملاتړ او په لا زیاتې تباهۍ ټینګار کړی دی. جیمز وورډز وروسته له هغې د یو سخت زړي او بېرحمه انسان په توګه وپېژندل شو چې پر خپل ایکس پاڼه یې د هشتګ له کارولو سره ولیکل: اوربند، روغه جوړه او بخل نشته، ټول له یوې مخې ووژنئ. د غزې اور ته نڅېدونکی جیمز وورډ چې تازه یې له CNN ټلویزیون سره مرکه کوله د خپل کور د سوځېدو په اړه سلګیو واخیست او په ژوندۍ مرکه کې یې وژړل. د نړۍ بېلابېلو هیوادونو خلکو نه یوازې دا چې له جیمز وورډ سره خواخوږي ونه ښوده، بلکې له هغې یې بېزاري وښوده. یو عرب لیکوال او د ایکس کارنوال له جیمز وورډز پوښتلي: اوس ووایه د خپل کور په سوځېدو څه ډول احساس کوي؟ د کلیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د 2025 میلادي کال د جنوري میاشتې په 9 نیټه بل شوی اور لا مهار شوی نه دی. د باد سرعت ته په کتو وړاندوینه کیږي چې د اور مهارول به لا پسې ستونزمن شي، ځکه چټک بادونه، هسکې ټیټې سیمې، د اکسیجن کموالی او مهارولو ته عدم رسیدګي هغه عوامل دي چې ممکن اور لا پسې څپاند او شغلور شي.